د پرمختګ ګډ انځور د سرکونو له پراختیا او رغونې سره مل د برېښنا شبکې ستنې نویو مسيرونو ته انتقالېږي. په پلازمینه کابل کې د سرکونو د پراختیا هڅو سره موازي د افغانستان برېښنا شرکت فني کارکوونکو له لوري نویو مسيرونو ته د برېښنا ستنو انتقال په چټکۍ سره دوام لري. دلته د کابل لوګر پر مسير د 2 کیلومتره په دوام د برېښنا 113 پایو مسير بدلون د برېښنا شبکې اړوند 4 برجونو انتقال او د 4 کیلومتره په دوام د نوي ای بي سي کیبلونو غځول هغه اساسي چارې دي چې د افغانستان برېښنا شرکت فني کارکوونکو له لوري بشپړېږي. ترانسفورمر انتقال شو، پلن کنکشن کاری همچنان 400 کیبلونه هم تمدید شوی دي، د 15 کیلو مسیر هم تمدید شوی دی. پلن په مربوطه پورتل کې د کنکشن کاری فشار روان دي. دلته د افغانستان برېښنا شرکت فني کارکوونکو ته ستر لومړیتوب دا دی چې د برېښنا اړوند ستنو ځایونه په چټکۍ سره بدل کړي څو د برېښنا له زیاتې پرچاوۍ څخه مخنیوی وشي او پیرودونکي له دوامداره برېښنا څخه برخمن شي. موږ په ډیر سرعت سره کار کوو. ستاسو عملاً ویني په ساحه کې د سهار د 9 بجو څخه د شپې تر 8 بجو پورې موږ په ساحه کې عملاً کار کوو ترڅو د دې پرچاوي او د دې برقي څخه مخنیوی وکړو، خلکو ته ډاډمنه برېښنا ورسوو. د یادونې ده چې اوس مهال د پلازمینې کابل په بیلابیلو برخو کې د سړک پراختیا پروژو له کبله د 450 کیلومتره په دوام د 600 پایو ځای او مسیر پر بدلون کار روان دی چې ورسره مل د برېښنا شبکې اصلاح چارې هم دوام لري.